وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. سورة یونس 90 نمبر آیت لسکم سلم. واقعات موسی علیہ السلام د فرعون سره هغه مخکې ذکر شوله چې موسی علیہ السلام کله فرعون لورلی هغه ته دعوت پیش کو نو اول الزام وربانې دا ولګو چې ان هذا لسحر مبین، دیم جادوګر دی او دا د چې سخت کاره کړه دام جادو دی. بیا د هغې نه پسو فرعون د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره جادوګر را جمع کړل. نو هغه جادوګر چې کله راله نو هغوی موسی علیه السلام ډېر ادب وکړو. اول ورته ویلي چې خیر دی ته دې د خپله امسا اول غزار که. و موسی علیه السلام ته الله وی چې ته ورته ووایه چې دوی دې اول خپل جادو ښکاره کړي. نو چې کله هغوی جادو ښکاره کړو نو موسی علیه السلام ورته ویلي چې ما جئتم به السحر، اصل کې جادوګر خو تاسو یې چې پړي او رسۍ م غزار کړل او د خلکو په نظرونو کې م د ماران او خاماران جوړ کړو. خو دا خبره ورته وکړه چې ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون، چې دا جادو دی والله جادوګر سړی نه کامیابوي، د ده د عمل به بربادیږي. بیا د هغې نه پسو موسی علیه السلام چې کله خپله امسا گزار کړه نو هغه جادوګرو چې څه جادو ښکاره کړی و هغه ټول د امسا په یو قب کې راغونډ کړو. نو کوم چې هوښیار او عقلمن خلک وو نو هغوی چې دا حالت ولیده نو ایمان یې راوړه په موسی علیه السلام باندې. د هغې نه پس ورباندې بیا فرعون ډېر ظلمونه شروع کړو. دوی به عبادت خانو کې عبادت ته هم نه پرېښودل. نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې دې قوم ته دوی وایي چې تاسو ځان نه په کور کې د عبادت ځایونه تیار کړئ. نو بیا به په کورونو کې دوی منځونه کول. وجعلوا بیوتکم قبله، او هغې کې به په کور کې به منځ کو قبلې ته به مخ کول. خو الله موسی علیه السلام ته ویلي چې وبشر المؤمنین، ګورې دې مؤمنانو ته زیری م ورکه چې نجات به تاسو مومئ او کامیابي به الله تاسو له درکوي. هغې نه پس بیا ذکر شو چې موسی علیه السلام کله ډېر زیات ناامیده شو د دې قوم د فرعون نه چې ایمان نه راوړي. نو بیا موسی علیه السلام خیرې وکړې. موسی علیه السلام خیرې کولې او هارون علیه السلام ورباندې آمین وي. دا خیرې وکړي چې رب نطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم، یا الله د دې فرعونیانو څخه چې دا کم مال و دولت دی دا وله خراب که، ختم یې کوله، او د دوی دا زړونه نورم سخت که ځکه چې هسې ایمان نه راوړي. الله رب العالمین د هغوی هغه خیرې قبولې کړې. نو اوس دې آیت کې د 90 نمبر آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې دغه بنی اسرائیلو ته چا چې ایمان ناوړی و الله وایي هغوی له خو مې نجات ورکړه، بچ مې کړو. او کوم چې دا مخالفین خلکو فرعون او د هغه ملګري نو الله رب العالمین وایي دا مې هلاک کړو او دوی باندې مې عذاب راوستو. نو د آیت کې دغه تذکره ذکر کیږي. وجاوزنا
او پوری وستل مونگا بی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل لرا البحر د دریابنا د دې دریاب نه مراد دی بحر قلزم ورته وي وسم دا نوم دی دا واقعا داسې وشوله چې الله رب العالمین موسی علیه صلات وسلام ته وحی وکړه چې ته به د شپې وځې ځان سره خپل ملګري مواله او د دې فرعون د علاقې نه بهر وځه موسی علیه صلات وسلام توریه وکړه په دې طریقه باندې وکړه چې د خپلو زنانو ته ویل چې تاسو د فرعونیانو د زنانو نه کالی راوالی که دا زنانه چې نن سبا ودونو لذینو د بل نه اکثر سوالی سره علی که نه یاره وایي زما لی نشته خاون رانه خرڅ کړی دی تی راکه چې زی غاړې کې واچوم چې راشم واپس پیدله درکم نو کالی ته راواغستل چې موږ ځو او واده له ځو بیا به یې درته واپس کړو دا توریه یې دې دپاره وکړه چې دې فرعون ته پته ونه لګي چې دوی خو ځي او دا وطن پرېږدي موسی علیه صلات وسلام سره بني اسرائیل دي او د شپې راووتو قرآن کریم کې بل ځای کې راځي چې فرعونیانو ته چې پته ولګېده نو د سحر وختي ټیم و فرعون چې رایخ شو کابینې ورته وي چې سړي خو د نه بېګا وتېري د شپې او زموږ د زنانو نه ځان سره کالیم وړي دي نو د آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې فرعون سره د لښکره ورپسې شو مفسرینو ذکر کړي چې د فرعونیانو تعدادو 25 لاک او د موسی علیه صلات وسلام او د هغه د ملګرو تعدادو 6,20,000 دا مؤمنان دي دوی خو مخکې وتي د شپې او فرعون سره د 15 لکه کسانو دا ورپسې شوی دی نو الله دی آیت کې اوس ذکر کوي الله وی فرعون خلق را جمع کړل فرعون را جمع کوي او زی ولا تبا کوما وجاوزنا او پوری وستل مونږه به بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل لرا البحر د دریابنا فاتبعهم فرعون وجنوده پس ورپسې شو په دوی پسې فرعون و جنوده لښکر داغو موسی علیه السلام خو د شپې وتې دوی سحر ټیم کې ورپسې شو پسې روانو بغیا و عدوا د وجې د زد او دشمنۍ نه الله فرعون کې ډیر لوی زد او عدوا ډیره دشمني به کوله د موسی علیه السلام بغی دا اصل کې د زړه صفتی دا بغی چې کمی دا د انسان په دې زړه کې پیدا کیږي دا یو داسې ضد په دې زړه کې پیدا شي چې حق پرست سره به دی همیشه مخالفت کوي د هغوی په دشمنۍ کې به ولاړ وي او عدوا ظاهري دشمنۍ ته وایي حتی اذا ادرکه الغرق تر دې چې راګیر کړلو فرعون نه الغرقو غرقېدلو ادراک اصل کې دې ته ویلی کېږي عربۍ کې چې کله یو سړی بالکل ایمان نه راوړي او بالکل ایمان تسلیموي نو بیا په داسې انسان باندې الله رب العالمین بیا عذاب نازلی نو واقعا دلته خو اختصار دی به سورة القصص او نورو سورتونو کې راغلی دي چې کله فرعون پسې ورسېدو سره د خپل پوج او د لښکر نه موسی علیه الصلاة والسلام په دې دریاب باندې بس د نیمې نه اخوا تیر شوی دی او 12 لارې په دې دریاب کې ځان ته کړې وي دا ځکه چې په بني اسرائیلو کې 12 خاندان او د په قوم کې او د هر خاندان دپاره خپله جدا سړک او روډ پکې جوړ شو په اوبو کې او یو بل ته به ښکاره کېدل هم پکې دا ټول نو چې کله دوی ورسېدل نو پکار داره چې فرعون دا معجزه ولیده چې ایمان یې راوړی وی که دا دومره بغی او عدوه زد او عناد ده کې پروت او دومره سرکشه انسان و وایي ده ویلې د خپلو ملګرو ته چې وملیده زما کمال مخکې نه راده په اوبو کې روډ او لارې جوړې شوي خو برحال دی د اوبو د مینځ ته ورګډ شو خو چې کله د مینځ ته ورغلې نو الله رب العالمین حکم وکړو اوبو ته چې اوس یې راواخلئ اوس ورباندې ورځئ نو الله وایي حتی تر دې اذا ادرکه الغرق کله چې راګیر کړو ده لره ډوبوالي غرقېدلو بس اوبو ورباندې راغلې او ټول فرعونیان اوبو پاوا کړو بحر قلزم دریاب دوی راواغستل الله د فرعون حالت ذکر کوي چې موسی علیه صلات وسلام خو ورته ډېر لوی دعوت ورکړی و ځان یې په ستړی کړی و هغه وخت کې خو د ایمان نه راوړو
بلکې ده به ویلې انا ربکم الاعلی، زه اوچت رب یم ستاسو. کله به ویلې ما علمت لکم من اله غیري، سورة القصص کې راځي زما نه علاوه بل اله تاسو ته نه دی معلوم، بل اله نشته، حقدار د بندګۍ بس زه یم. نو چې کله فرعون دلته در بحر قلزم راواغسته اوبو ډوبو، نو په دې وخت کې دی اوس ایمان راوړي. قال اویل فرعون آمنت ما ایمان راوړی دی انه لا اله الا الذي، انه په هغه ذات باندې لا اله چې نشته دی حقدار د بندګۍ، الا الذي ما سوا د هغه ذات نه آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی په هغه باندې بني اسرائیلو. چې اوبو راواغستو حالت د زنکدن شو، نو بیا د ویلې اوس زه څه کومه ایمان نه وړم. ګوره حدیث کې راځي په مخکینو امتونو کې هم دې وخت کې به ایمان الله نه قبلو، دې ته حالت د غرغرې وی. حدیث کې راځي په داسې وخت کې د انسان توبه الله نه قبلی چې کله دې سا دې ځای ته راورسېږي او بیا ته چغې وی چې اوس ایمان نه وړم، اوس دې وخت کې نه قبلیږي. نو فرعون هم دغه چلو کو، زمونږ امت کې هم په داسې حالت کې به ایمان د چا نه قبلیږي. نو کله چې اوبو راواغسته حالت د زنکدنې شو او اوس ورته پته وه چې غر کېږم، نو بیا چغې والې چې زه په هغه رب باندې ایمان نه وړم په چا چې بنو اسرائیلو ایمان راوړی دی. حدیث کی راضی مسند احمد روایت تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې الله رب العالمین جبریل علیہ السلام ته ویل چې ورشه دی وخت کې. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ویراله ورته ویل چې دا خټه راواله په دې خوله کې دی فرعون نو وروټومبه چې دې دا کلمه د توحید ډولونه وای چې دا ونه وای چې لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راله او خټه راواغه سمندر نو دلې په دې خوله کې ورکړه چې دی وخت خو ایمان نه قبلېږي. وانا من المسلمین او امزد مسلمانانو نه. نو په دې وخت کې د به اقرار وغیرہ دی وکړو او په حالت د زن په حالتو د زنکدن کې ګورې به ایمان هیڅ پیدا انسان ته نه ورکوي. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او پوری وستل مونږ بني اسرائیل لرا د دریابنا فاتبعهم فرعون پس ورپسې شو په دوی پسې فرعون و جنودو لښکر داغو بغیان د وجه د ضد نواد و نو دشمنینا حتی تر دې پورې اذا ادرکه الغرق چې راګیر کړه دوی لره ډوبوالي. قال اویل دغه وخت کې فرعون آمنت ما ایمان راوړی دی انه لا اله الا الذي چې یقینا نشته لایق د عبادت ما سوا د هغه ذات نه آمنت بی بنو اسرائیل چې ایمان پر راوړی دی بني اسرائیلو. وانا من المسلمین او مزد مسلمانانو نه. الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین. کله چې دغه کلمه ویل نو دی وخت جبرئیل علیه السلام رالی نو دا خبر ورته هغه کړي ویل ورته جبرئیل علیه السلام الآن اوس ایمان راوړي وقد عصیت یقینا نافرمانی کړي دتا قبل مخکې وکنت من المفسدین او ته د فساد کوونکو نه مخکې لوی دهشتګر وي ټوله دنیا کې د خپل دهشت خور کړو او اوس دی وخت ایمان نه وړي خټه ولا په دې خوله کې ورکړه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله رب العالمین چې کله دی په دې بحر قلزم دریاب کې هلاک مردار شو نو الله رب العالمین هغه وخت کې دا وعده وکړه چې ستا دا بدن چې کوم دی دا به زه د راتلونکو خلکو دپاره نښه ګرځوم. علماء و مورخین د تاریخ کتابونو لیکلي مفسرین هم دلته را نقل کړي دي وایي کله چې فرعون سره د خپل لښکره هلاک شو نو د دوی بعضې ماشومان او زنانه پاتې شوي نو هغوی راله او دا باچهي قبضه کړه چې قبضه کړه نو چا ورته ویل چې یاره ستاسو هغه مشر فرعون چې کوم دی هغه خو اوبو بره راغوزار کړی دی که د آیت کې الله دغه ذکر کوي اوبو بره رایشتی دی نو دوی لاړه او هغه راوچت که د هغه جوسه او د یو غار داسې سوری او په یو غار کې هغې کې کېښود محفوظ یې کېښود هغې کې به دا پروتو خلک به یې تماشې له راتله ډېر وخت دپاره. بیا وخت تېرېدو
یو عالم کتاب لیکلی د هندوستان کې هغه لیکلی چې په 1912 کې او بیا 1975 کې په دغه فرعون باندې دا اوس چې کوم مصر کې پروت دی نن سبا خو د هغه لاشر سړی کتی شي په دې یوټیوب وغیره کې اوس خو د میډیا دور دی په دې کې ملاویږي سړی د هغه لاش ښکاره کېږي تصویران شته په 1912 1975 کې وایي ساینسدانانو د ده په دې لاش باندې ټرای وکړه چې دا به د څومره وخت زوړي وایي هغوی ویلې چې دا تقریبا د 3000 کالو زوړ لاش دی نو کېدی شي چې دا همغه فرعون دا اوس چې کوم د قاهره په ښار کې په مصر کې چې کوم پروت دی تابوت کې بند کړی دی کېدی شي همدغه ځکه د آیت کې الله رب العالمین دقه ذکر کوي نو اوس هم د پاره د عبرت پروت دی فالیوم ننجیکا پس نن ورځ مونږه ننجیکا اوچت کړې تا لره ببدنکا بدن ستا یا فالیوم نن ورځ ننجیکا مونږ به وغورځو اوچت ځای ته ببدنکا بدن ستا ګوره ننجي دا دلته د نجوتن نه دی د دې معنی دا نه ده چې نن ورځ به فرعون موږ ستا بدن ته نجات درکو ځکه نجات خو الله فرعون ته نه دی ورکړی خو یې تباه کړی دی نجات خو مؤمنانو ته ورکړو نو نجي که د نجوتن نه ماخوذ دی امام بخاري معنی کوي نجوه دا په معنی د اوچت ځای راځي نو الله وفرمیل چې نن ورځ به ستا دا بدن بې بدن که نو نجي که موږ بره ځای ته غوزار کړو نو د اوبو نه بې بره د بحر قلزم په غاړه الله را غوزار کړو یو بدن دی یو جسد دی دی کې فرق دی بدن هغې ته وایي چې په هغې کې روح نه جسد عام ته وایي چې روح پکې لتکون لمن خلفک آیا دې دپاره چې شته نښه دې دپاره چې شته وروستو خلکو دپاره آیتن لویه نښه وان کثیرا من الناس یقینا ډېر د خلکو نه عن آیاتنا د آیاتونو زموږ نه لغافلون خامخا ناخبره دي ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون دی آیت کی الله رب العالمین په بنی اسرائیل باندې نور انعامات ذکر کوي ور یو انعام خو په لوی داو کو چې الله بنی اسرائیل ته نجات ورکو فرعون سره د لښکره سکو حالانکه کدا لوی انعام د الله خو الله وی په دې بنی اسرائیل باندې ما د دین علاوه نورم ډیر انعامات کړي سره د دې انعاماتونو الله ذکر کوي دوی بیا هم ناشکري کړي ده په حق مسله چې مسله د توحید د الله وحدانیت ته په هغې کې اختلافات پیدا کړي دي ولقد بوأنا او یقینا زی ورکړی دی مونږ بني اسرائیل بني اسرائیلو ته مبوأ صدق زی مزیدار ګوره مبوأ کم زی ول الله ورکړی نو د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کله فرعونیان تباه شو او دوی د بحر قلزم نه آغاړه واوښتل نو هلته یو لوی میدان و میدان تی ورته وایي صحرای سینا 40 کاله هلته دوی بیا تیر کړي دي پراته ولته بیا وله موسی علیه السلام تورات راوړی اول ته به وله خوراک راته چې سورة البقره کې تیر شوی من او سلوا مړزان او بل ترنجبیل دا به وله تیاره ډوډۍ بوتله دغې ته وایي مبوأ صدق د هغې نه پسو 40 کاله د میدان تی نه پس بیا د یوشع بن نون علیه السلام په زمانه کې یو قوم چې هغې ته عمالقه قومي اصل کې د دوی وطن فلسطین و فلسطیني ته قبضه کړی و ډېر غټ خلک وجود لحاظ سم طاقتور یوشع بن نون علیه السلام دوی ځان سره کړه د دوی دا کشران ویلې راځئ دا خپله ځمکه را خلاصو نو هغه فلسطین هم بیا دوی فتح که دا ورباندې الله بل انعام وکړو بیا فلسطین ته راله د فلسطین نه پس بیا د داود علیه السلام په زمانه کې دوی بیا راغلي په مصر کې څه شو آباد شو دې ته وایي مبوأ صدق الله وایي دی بني اسرائیلو ته موږ ځای ورکړی دی ځای د رښتیا صدق په عربۍ کې کله د خبرو دپاره هم استعمالیږي نو چې خبرو له راځي هغې ته رښتیا وینا وایي او کله چې د مکان دپاره راشي نو مراد ته مزیدار ځای نو دلته دغه معنی ده
ولقد بوأنا یقینا مونږ ځای ورکړی دی بني اسرائیلو ته مبوأ صدق ځای مزیدار ورزقناهم من الطیبات او رزق ورکړو مونږ هغوی ته من الطیبات د پاکو شیزونو نه الله وی ناشنا رزقونه مې ورکړو یو خو هغه من او سلوه و که نه د هغې نه علاوه الله وله قسمه قسم فصلونه به راخېجول خو الله وی د دې دومره انعاماتو باوجود هم ګوره دوی ناشکري وکړه فما اختلفوا حتی جاءهم العلم پس دوی اختلاف اونکړو حتی تر دې پورې جاءهم العلم چې راغی دوی ته علم بیا هم اختلافات شروع کړو موسی علیه الصلاة والسلام چې کوهي طور ته لاړ نو دوی د سخي عبادتو شروع کړ دې ته اختلاف وي د الله سره شریک پیدا کړ ان ربک یقضي بینهم یوم القیامه یقینا رب ستا به فیصله وکړي په میند دوی کې په ورځ د قیامت باندې ور دینه معلومه شوه چې د قیامت ورځ الله دې دپاره راولي چې دې کې به د اهل حق او د باطلو څه کوي الله فیصله به پکې کوي چا چې ځان کړولی په دنیا کې حق پرست خلک هغوی له به جنت ورکوي او چا چې بد عملونه کړي هغوی ته به سزا ورکوي د فیصلې ورځ ده فیما کانوا فی یختلفون په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کوو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دی آیت کې اصل کې خطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لیکن د دې نه مراد به د امتی ځکه الله فرمای فإن كنت في شك پس که چیرې ته په شک کې مما د هغه کتاب نه انزلنا الیک چې مونږ را لیږلی دی تا ته نو نبی علیه صلات وسلام خو شک نه کوو که نه کله چې الله دا آیت نازل کړ نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا الله لا اشک ولا اسأل زه خو شک هم نه کوم په دې کتاب کې او زه خو په دې باندې څه اعتراضونه سوالونه هم نه کوم نو دې نه مراد اصل کې دی امت ته خطاب دی الله وایي که یو سړی په شک کې پروت وي د دې قرآن په باره کې چېرې د دې دا خبرې به حقي او که نه حقي به نه نو الله درته چل ښیي فاسأل الذین پس پوښتنه وکړه د هغه کسانو نه یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من قبلک مخکې ستا نه په دې باندې الله په زوړ تاریخ باندې حواله ورکوي الله وایي ورشه په دې یهودو کې حق پرست علما شته دي لکه عبدالله بن سلام و دغه رنګ د حبش یو باچا او نجاشي ورته وي صحابو ډېر لوی قدر او عزت کړی الله وایي ورشه د هغه خلکو نه تپوس وکړو چا څه چې تورات او انجیل دی چې هغه کتابونه لولي هغوی به هم تا ته ووایي چې دا قرآن څنګه کتاب دی حق کتاب دی من قبل که مخکې ستا نه چې کوم تیر شي او زمونږ او ستاسو په دین کې هم داسې خبره ده چې کله امیان خلک خو شک کې پریوزي که نه امی سړی شک کې پریوزي یاره دا مسله به څنګه نو علما شته دی حق پرست علما ورشه د هغه نه څه تپوس وکړه به شک به دې ختم شي خو تپوس به د چا نه کې بل ځای کې الله ذکر کوي فاسألو اهل الذکر د هغه علماو نه به تپوس کې چې اهل ذکر والی اهل ذکر دې ته نه و چې تسبیح پیدا کړي او ذکرونه ډېر کوي اهل ذکر نه مراد دا دی چې په قرآن او سنت باندې پوهه لري چې په قرآن او سنت پوهه لري نو تعالی به مسله کې دلیل هم به پیش کړي تا ته به ووایي چې یاره دې باندې دا حدیث دلیل دی د قرآن د آیت ور باندې دلیل دی نو الله وایي که چرته ته په شک کې د دې قرآن نه ورشه تپوس وکړه د هغه کسانو نه چې هغوی لوستل کړي مخکې ستا نه یعنی یهودو کې ښه علما شته ورسه تپوس ته وکړه لقد جاءك الحق من ربك یقینا راغلی دی تا ته حق من ربک د طرفه د رب ستانه الله وی دی کتاب کې شک بالکل پکار نه دی تا حق کتاب دی زما د طرفه راغلی فلا تکونن من الممترین پس مکیږه ته د شک کوونکو نه ولا تکونن مکیږه من الذین د هغه کسانو نه کذبوا بآیات الله چې تکذیب کړی دی په آیاتونو د الله فتکون من الخاسرین نو شبت د تاوانیانو نه الله وی شک خو به هم پکې نه کې او د هغه خلکو سره به ملګرتیا هم نه کې څوک چې د الله د آیاتونو تکذیب کوي او دې ته دروغو نسبت کوي یعنی لوی تاوان کې به پرېوځي ان الذین حقت علیهم کلمة ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیة حتى يروا العذاب الألیم دی آیت کې الله ذکر کوي
چې ان الذين یقینا هغه کسان حقت علیهم چې ثابت شوی د په دوی باندې کلمت ربک فیصله د رب ستا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي کلمې نه مراد فیصله د څه مطلب الله په دې خلکو ما د عذاب فیصله کړې ده دا داسې منکرین خلک دي چې قرآن ته شکی کتاب وایي دی آیاتونو ته تکذیب کوي دروغ ګڼي الله دی باندې ما فیصله کړې ده د عذاب راځي به دوی ایمان نه راوړي ولو جاءتهم اگر کراشي دوی ته کل آیت هر قسم معجزه الله که هر قسم معجزه راشي به ایمان نه راوړي یو وخت کې به ایمان نه وړي خو به نه قبليږي حتی تر دې پورې يروا العذاب الالم چې ویني دوی عذاب دردناک لکه فرعون باندې چې عذاب رااله چې کله سړی باندې عذاب راشي او الله دې راګیر کې به کته ډیر وي چې الله وسې منم الله به نه قبلي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ورد دي سورة نمو سورة يونس نو اوس پکې هغه واقعه رااله د یونس علیه السلام دې صورت ته چې نوم ورکړو د دې واقعې په مناسبت سره ورکړو د اوله جمله کې الله ذکر کوي چې فلولا كانت قريه پس ول نو یو کلی والا قريه کلی ته وي امنه چې ایمان راوړې وي فنفعها ایمانها پس پیدا به ورکړې وي هغوی ته ایمان دی الله مخکې ډیر قومونه تیر شوي هغوی ایمان راوړی دی خو په وخت د عذاب کې راوړی او په وخت د عذاب کې چې سړی ایمان راوړي دا ولا بیا فایده نه ورکړي الله په کار دا و چې د خلکو داسې وخت کې ایمان نه وړی چې دوی ته فایده ورکړی وي خو نو سوال لازم داسې قوم پکې لا کم یو دی الله قوم یونس هغه قوم د یونس علیه السلام چې په 23مه پاره کې راځي سورة الصافات کې الله فرمایي الى 100 و1000 او یزیدون دا سی آیت دی د یونس علیه السلام قوم دا 100,000 کسانو او د دې دا به زیاتی کېدل سیوا کېدل به یونس علیه السلام دا په عراق خار کې راغلی دی په دې عراق کې اصل کې یو خار موصل ورته وي وسم شته په هغې کې یو بانډه وه نینوه نومې و نینوه دغې بانډه کې د عراق په خار کې موصل کې دا بانډه چې و نینوه دغه کې الله العالمین یونس علیه السلام خپل قوم ته نبی را لېږلو تقریبا مفسرینو ذکر کړي چې 9 کاله دعوت کړی دی 9 کاله دعوت یې وکړو خو چا خبره نه ده منلې یو قسم ورسره نه ده منلې الله رب العالمین ورته وی چې یونس د قوم ته دی وایي چې 3 ورځې مهلت شو عذاب به راځي کله د خپل قوم ته ویلې هو قوم بیا هم څه پروا نه وه نو چې 3 ورځ شوه نو دی ایسته لاړې روان شو قوم یې پرېښود نو چې قوم یې کله پرېښود او دی روان شو نو د الله د اجازت نه بغیر روان شو الله خو ته حکم نه وکړی چې ته قوم پرېږده او ځه ته که نه نو چې کله دی روان شو نو دی په کشتۍ کې کېناست چې کشتۍ کې کله کېناست کشتۍ کې نور کسان وو نو هغه ملاح وویلې چا چې کشتۍ چلول چیرې دا کشتۍ درنه ده یو کس به د دې نه اوبو ته اوس دانګېږي نو ټول پکې ډوبېږو نو چا خو هم دا نه غوښته چې زه دې اوبو ته ودانګم یو به یو ته وي ته ودانګه بل به بل ته وي ته ټوپ که که نه ما سره دانګې ویل دس چل به وکړو قوره به واچو لاټري چې ورته وایي په چې د چا خسڼې راووته به بې اوبو ته دانګي نو یو ځلې واچو یونس علیه السلام نوم پکې راخیږي ګوره دا د الله امتحان دی الله ورته داسې طریقه جوړوله دویم ځل په دریم ځل چې م راووته بس یونس علیه السلام خو پیغمبر وخت ویلې ټیک دی نو بس زما چې اوس هر بار زما راخیږي بس زما دانګل ضروري دی چې تاسو ټول غر کېږي یونس علیه السلام اوبو ته ودانګل چې وی دانګل نو سورة الصافات کې راځي مئی ورته الله ودرولی خو اوبو بده چې څنګه ودانګل مئی ور باندې فورا حمله وکړه په خوله باندې دا تیر کو چرته لاړې د مئی خېټې ته سلوي خورزي یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې تیری کړي ګوره نبی دی ګناه نه ده کړې خو الله رب العالمین ورته لا ویلي نه دي دی وتی دی سلوي خورزي د مئی خېټې د الله رب العالمین بوتل سلوي خورزي دی د مئی په خېټه کې بیا الله رب العالمین دی رئیس تیم دی کله چې دی راووت د مئی د خېټې نه
نو دی خو لا د مئی په خېټه کې هلته بعضې مفسرین وایي نو په دې قوم باندې عذاب خو نه دی راغلی خو نښې د عذاب ورته ښکاره شوي بره نه ورباندې داسې وریځ وغیره راله توره نو هوښیار خلک وو نو دوی چې کله نښه د عذاب ولیده دوی ویل چې موږ ته خو یونس علیه السلام دا خبره کړې وه چې عذاب راځي نو بس همداسې ویلې چې یا الله ټول راجمع شو وي څاروي ځان سره راویستل زنانه ماشومان ځان سره راویستل یو میدان ته ټول راجمع شو او ویې ویلې چې یا الله بس موږ باندې عذاب مه راوله موږ ایمان نه وړو موږ ته چې ستا پیغمبر کمې خبرې کړي موږ یې منو توبه هم د موږ باندې عذاب رانه ولي نو بس الله رب العالمین ته عذاب واپس کو او هغه 100,000 کسان دا مؤمنان شو ایمان یې راوړه او بیا به پکې او یزیدون بیا به پکې اضافه وخت په وخت باندې کېدله نو الله ذکر کوي چې دا قوم د یونس علیه السلام چې داسې وخت کې ایمان راوړه چې نفع وله ورکړه فلولا كانت قرية پس ولې نو یو کلي والا آمنت چې ایمان یې راوړی وی فنفاها ایمان واپس پیدا به ورکړی وی هغوی ته ایمان د دوی الا قوم یونس مګر دا قوم د یونس علیه السلام لما آمنو هر کله چې دوی ایمان راوړه کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا نو لرې که موږ د دوی نه عذاب د شرمندګۍ په ژوند د دنیا کې ومتعناهم الی حین او فیدې ورکړي دوی ته تر یو وخته پورې ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون دی دو آیاتونو کی د ایمان متعلق الله رب العالمین درې خبرې ذکر کوي یو خبر ادا د الله وی څوک چې ایمان راوړي په اسلام کې داخليږي دا په مشیت د الله تعالی به راځي چې الله څوک وغواړي به هدایت حاصلېږي دویم مشیت نه پس بیا اراده د الله تعالی او دریم ذکر کوي چې نبی تم دا اختیار نشته چې هغه د په چا باندې اکراه او زور دی ور باندې وکړي په زور دی د څوک مسلمان کی ځکه د ایمان تعلق دا اصل کې د زړه سره یې کنه نو په زړه باندې خو څوک د چا زور نشي چلولی زما د زړه نه بل سړي ته څه پته زما په زړه کې څه دي نو الله دا درې واړه خبره دی کې ذکر کوي ولو شاء ربک او که غوښتلی رب ستا لآمنا نو ایمان به راوړی وی من هغه چا فی الارض چې په دې ځمکه کې دي کلهم جمیعا ټول جمیعا په یو ځای باندې الله وی که ما چېرته غوښتلی نو دا ټول خلک به مې مسلمانان کړی اډوله کافر او مشرک به پکې وی نو خو دنیا خو دارالامتحان ده دا خو الله امتحان پیدا کړی دی افانت تکره الناس آیا پس ته زور کوي په خلکو باندې حتی تر دې پورې یکونو مؤمنین چې شي دوی مؤمنان یعنی پیغمبر آیت په دې خلکو زور کې په زور خو څوک نشي مسلمانولی وما کان لنفس او ندی ممکن یو نفس لران تؤمنا دا چې ایمان نوړي الا باذن الله مگر په اذن د الله کله چې سړی ایمان نوړي نو هغه تاسو کې حکم کیږي د طرفه د الله نه ويجعل الرجس او ګرځوي پلیتی اچي پلیتی الله تعالی علی الذین فاغ کسانو باندې لا یعقلون چې عقل نه لري رجس نه مراد پلیتی د ګناهونو د شرک ده قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین قل تورته وایا انظروا وګورئ ماذا فی السماوات والارض څومره دلیلونه دي په اسمانونو په ځمکه کې الله وایي د خلکو ته ووایي چې تاسو لږ وګورئ رب به وپېژنئ ګوره د اسمان ته چې کله سړی وګوري په دې اسمان کې د الله د قدرت غټ غټ دلیلونه دي د ټولو ناول د اسمان ته وګوره الله بېستنو پیدا کړي دویم ورته وګوره رنګ یې ولې څومره ښایسته ورکړي چې سړی ورته ګوري ګورې بوج ور باندې نه راځي اسماني رنګ خلک خوښوي هم که نه وایي اسماني رنګه کپړه راله راکړه الله څومره ښایسته رنګ ورکړي بیا په دې اسمان کې الله د ډول او د زینت دپاره څومره ښکلي ستوري پیدا کړي نور پکې څومره ښایسته دلیلونه دي الله وایي والارض او دې ځمکې ته مو ګوري په ځمکه کې خو بیا قسمه قسم نرمه ځمکه سخته ځمکه
دغه رنګ قسمه قسم فصلونه تراخیږي خلق ته څومره فایدې اخلي وما تغني الآیات والنذر او فایده نه ورکوي دلیلونه د توحید والنذر او ير ورکوونکي عن قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي الله د دې اسمان ځمکې دلیلونو نه هغه خلک فایده اخلي چې څوک د ایمان طلبګاري الله چې څوک ایمان نه راوړي هغوی ته هېڅ فایده دا نه ورکوي فهل ينتظرون پس انتظار نه کوي دوی الا مگر مثل ایام الذین خلوا من قبلهم په مثل پشان د واقعاتو د هغه کسانو چې تیر شوي دي مخکې د دوی نه دا ایام لفظ په قرآن کریم په عرف کې دا د تیر شوو قومونو د قیسو دپاره دا ټکی ذکر کیږي الله وایي دا خلک چې پیغمبره په تا ایمان نه راوړي نو دا خلک د هغې خبرې انتظار کوي کوم چې مخکې واقعات تیر شوي لکه صالح علیه السلام قوم سمودیانو واقعات تیر شوي الله ور باندې عذاب راوسته که نه د لوط علیه السلام قوم باندې الله عذاب راوست د هود علیه السلام قوم باندې الله عذاب راوست نو ایام نه دغه مراد دی فهل ينتظرون پس انتظار نه کوي دوی الا مگر مثل ایام الذین پشان ته د واقعاتو د هغه کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبل مخکې د دوی نه نو قلت ورته ووایه چې فانتظروا انتظار وکئ انی معکم من المنتظرین یقینا زم ستاسو سره انتظار کوونکی یعنی بس د الله عذاب به راځي تاسو هم انتظار کوئ او زه به هم په دې انتظار کې یم چې کله به د باندې راځي ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجي المؤمنین د عذاب تذکره وکړه الله چې پیغمبر ورته ووایي چې عذاب به راځي تاسو هم انتظار کوئ زه هم په انتظار یم د آیت کې الله مؤمنانو ته تسلی ورکوي الله وی کله چې عذاب راځي نو زما څومره رسولان چې دي هغه هم ته زه بچ کوم او د هغوی سره چې کوم مؤمنان خلق دي الله وی هغوی ته هم زه نجات ورکوم ثم ننجي رسلنا بیا نجات ورکو مونږه رسولنا خپلو پیغمبرانو ته والذین او هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي کذالک دغه رنګ حقا علینا ننجي المؤمنین دغه شان لازم دی په مونږ باندې نجات ورکول مؤمنانو ته حق لفظ دا په عربی کې اصل کې د واجب د پاره راځي خدا یاد ساتئ یو ته واجب تفضلی وي دا د الله د شان د پاره ذکر کیږي یو خو په د انسانانو باندې کله په مونږ او تاسو باندې یو کار واجب او فرض شي نو هغه لازم یا بخامخا کې الله وی دی رسولانو مؤمنانو ته نجات ورکول حقا علینا دا په ما باندې لازم دی واجب دی نو دې ته واجب تفضلی وی چې الله رب العالمین باندې زمونږ په شان لازم نه دی مونږ خو به خامخا هغه کار کوو کنه الله مرضي ده که الله رب العالمین کوي او که نه کوي په هغه څوک زور نشي کولی خو د الله وعده دا ده چې زه به رسولانو مؤمنانو ته نجات ورکوم قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين اوس دې آیاتونو کې الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته دې خلکو ته خپل بیان وکړه دا آیاتونه مسلسل اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دی لکه سړی چې د دعوت کار کوي نو دې کې بیان کوي کنه نو دی آیاتونو کې اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کوي قلت ورته ووایه یا ایها الناس ای خلکو ان کنتم فی شک من دینی که چرته یې تاسو په شک من دینی زما د دین نه یعنې دې خلکو ته وایي که تاسو چرته زما په دې دین باندې شک کوئ نو واورئ فلا اعبد الذي پس زه بندګي نه کوم دا هغه تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر د بهادرۍ اعلان ګورې کړی دی چې که تاسو خو زما په دین باندې شک کوئ خو ګورې زه ستاسو دین ته نه دراوړم دا تاسو چې د کومو معبودانو باطله او بندګي کوئ لکه هغه وخت کې د بوتانو عبادت ډېر زیات و لکه نن سبا قبر پرستی ډېره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ښکاره وویل چې ګورې زه د رب بندګي کوم د هغه نه کوم ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم لیکن زبا عبادت کوم د الله هغه ذات يتوفاكم چې تاسو مړه کوي بس ښکاره ورته ویل چې زه د هغه ذات عبادت او بندګي کوم چې په تاسو باندې مرګ راولي
او دا تاسو چې د کومو بودانو عبادت او بندگی کوي زه د دغه عبادت ته نه یم تیار. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خبره مضبوطی چې دا حکم ماته الله کړی و امرت ماته حکم را کړی شوی دی ان اكون من المؤمنین دا چې شم زه د مؤمنانو نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د وخت نه مؤمنو څه مطلب یعنی زه به ملګرتیام د مؤمنانو سره کوم زما تعلق زما ناسته پاسته دا به د مؤمنانو سره د مشرکانو کافرانو سره بنئ. وان اقم وجهك للدين حنيفا او ماته حکم را کړی شوی دی د دې خبرې اقم وجهک چې برابر کا وجهک مخپل للدین دین خپل ته حنیفا چې دین حنیف ته دین حنیف اصل کې دا ملت د ابراهیم علیه السلام ته. نو د دې څه مطلب دی چې ماته حکم را کړی شوی چې ته مخپل وګرځوه دین حنو مراد ته دا دی چې ته دې کعبې ته څه وکړه منځ کوه. لکه د ابراهیم علیه السلام قبله څه وه او دا کعبه وه که نه بیت الله شریف. ولا تکونن من المشرکین او هیچرې مه کېږه د مشرکانو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نعوذ بالله مشرک نه و. مطلب دا دی چې د مشرکانو سره تعلق به نه ساتي رابطه به ورسره نه ساتي ملګرتیا به ورسره نه کوي. ولا تدع من دون الله الله ورته چې په بیان کې به دا خبرم کې ولا تدع من دون الله او आवाज مکه ومن دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما لا ينفعك ولا يضر هغه چاته چې نه تعالی نفع درکولی شي ولا يضرك او نه ضرر رسولی شي تا ته. دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام څومره ښایسته بیان یې کړی. دې قوم ته ویلې چې ګورئ دا تاسو چې کومو بوتانو ته رامدد شوی او د کومو قبرونو نه حاجتونه غواړئ حاجت روا مشکل کشی ګڼئ نو ګورئ زه دوی ته آواز نه کومه په وخت د مصیبت او د تکلیف کې ځکه چې دا خو نه چاله نفع ورکولی شي نه چاله ضرر ورکولی. ابن کثیر رحمت الله علیه واقعه را نقل کړې ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو په دغه وخت کې ډیر کافرانو هغوی د تیښتې لار ځان نه اختیار که تښتېدل چې اوس خو به ګیري. نو د ابو جهل زوی و عکرمه نو دیم وتښتېده روانو مکې نه تښتېده نو هغه اړه اوښته نو په دریاب کې په کشتۍ کې کېناست. نو چې کله کشتۍ کې کېناسته نو د کشتۍ باندې چپې رالې د اوبو ډېرې تیزې دا کشتۍ به دسې دسې کېدله اوړېدو ته خطره وه. نو دا کم چې ملاحو د کشتۍ چلونکي نو هغه ویلې ای خلکو اخلصو که ځان بچ کول غواړئ نو دې وخت کې یو الله ته آواز وکړئ بچ بشئ. دغه نور شیزونه پرېږدئ دا بوتان او باباګانو ته چغې دې وخت کې پرېږدئ هم نشي بچ کولی یو الله ته آواز وکړئ بچ بشئ. دا اکرمه وی ما ورته ویل چې د دې خبرې د وجه خو موږ را تښتو. هغه پیغمبر هم دا خبره کوي چې یو الله ته آواز وکړئ د نورو خلکو ته آوازونه مه کوئ. لکه نبي علیه السلام به ویلې که نه چې ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. یو شي ستاسو له نه په ضرر نشي درکولی زه ګورې ده ته آوازونه نشم کولی او تم موږ ته دا خبره کوي. هغه ورته ویلې ما درته وویلې چې ګورې هغه الله ته آواز وکړئ بچ بشئ نو ډوبېږئ غرقېږئ. دا عکرمه وی ما ویلې چې یاره د دې سړي دا خبره راته سمه ښکاري حقه ده. کله کله دا حقه خبره په سړي باندې اثر کوي که نه. وی ما ویلې چې یا الله که ما ته د نجات راکو او د دې غرقېدو نه دې بچ کړم نو زه به سمدست زمو په رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایمان راوړم. پس الله رب العالمین کشتۍ بچ کړه ټوله او چې دې څنګه واوښته نو په دې خپله خبره کې رښتینی لاړ خپل لاس یې د نبي علیه الصلوۃ والسلام په لاس کې ورکړو او ایسته ایمان نه وړو. نو ابو جهل لوی کافر ظالم تیر شوی او دې زوی سره راوړی دی ایمان راوړی او جلیل القدر صحابي دی عکرمه رضی الله تعالی عنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ښکاره بیان کو وسم چې د دعوت کار کې د تبلیغ دا خبرې وبکې کې خلکو ته به چې دا بوتان دا قبرونه دا شنې جنډې دا تورې جنډې دا ګورې اس نشي کولی څه چې کوي څوک یې کوي الله یې کوي. دا به په بیان کې وي ولا تدع من دون الله او زه آواز نه کومه ما سوا د الله نه ما هغه چاته لا ینفعک ولا یضرک چې نه نفع درکوي تاسو ته نه ضرر. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
فإن فعلتا پس که زه وکم دا کار فإنک اذا من الظالمین نو یقینا شم به په دغه وخت کې زه د ظالمانو نه. ګوره د الله نبي وایي که زه چېرته غیر الله ته آواز وکړم نو زه به بیا ظالم به زه وګرځم. او اوس خلک څوک پیر بابا ته چغې وایي، څوک یې د قبرونو نه غواړي، څوک څه کوي څوک څه کوي، دا ټول شرکیات دي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر او کچرت رسوی تا تا اللہ تعالی س تکلیف فلا کاشف له پس نشت دی لری کون کیا غی لرا الا هو مگر سوا د یو الله نه. مفسرین لیکلی دا د لا اله الا الله تشریح دا آیت چې کله په دعوت په کار کې وې کنه چې لا اله الا الله نو دې تشریح ده چې که الله رب العالمین چاته ضرر او تکلیف ورکوي نو دا غي بل لری کون کې نشته ما سوا د الا هو یو الله به د سړي نه سکی لری کوي. و ان یردک بخیر او که غواړي تعالی را الله تعالی بخیر سخیر نو یاد ساته فلا راد لفضله پس نشته دی واپس کون کې دغه فضل الله را. که الله در باندې یو نعمت کوي فضل در باندې کوي نو دا انسانان دی ډیر زور ولګي خستانه نشي اغستلی. یصیب به من یشاء من عباده رسوی الله تعالی خپل فضل هغه چا لره چې وي غواړي د بندګانو خپلونه. وهو الغفور الرحیم هغه الله تعالی بخنه کوونکی او مهربانه دی. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه بیان کې شامل دی. قلت ورته یا ایها الناس ای ټولو خلقو قد جاءکم الحق من ربکم یقینا راغلی دی تاسو ته حق د طرفه د رب ستاسو نه. فمن اهتدى پس هغه څوک چې پوره په هدایت باندې شو فانما یهتدي لنفسه په یقینا دی پوره هدایت دی لنفسه د ځان دپاره. الله که چا سمه لار ومومله نو فایده یې چاته ده دته ده. ګوره د هدایت فایده انسان ته رسی او د ظلم فایده دا د څاروو او مرغانو ته رسی. بیګا درس کې مونږ ویلې حدیثو ابو هریره رضی الله تعالی عنه د یو کس نه یو خبره واورېده. هغه کس ویلی ظالم انسان چې کله ظلم وکي نو د دغه ظلم نقصان صرف دی ظالم ته رسی بل چاته یې نه رسی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته غصه شو ورته ویلي بلا والله داسې نه د قسم په الله دا ته چې سوې داسې خبره نه ده چې ظلم دی او سړی وکي او نقصان به هم صرف چاته رسی دی ظالم ته به رسی. ورته یې ویلي ان الحبار لتموت فی وکرها من ظلم الظالم. ویلې په دې جالو کې چې دا کمې مرغۍ دي حباره اصل کې زاڼې ته وایي. زاڼه پیژنئ د مرغو کې یو مرغۍ ده زاڼه ورته وایي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایي ویلې دغه زاڼه چې کوم ده وایي دغه زاڼم په خپله جاله کې د دې ظالم د ظلم د وجې نه مړه کېږي. څنګه مړه کېږي؟ کله چې ظلمونه ډېر شي الله رب العالمین خپل نعمتونه بند کړي، باران نه کېږي، څاروي هلاک شي، ګیاګانې وغیره دا نه ویلې دا مرغان هم ستا د ظلم د وجې نه دوی ته هم تکلیف رسېږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایل وایي کاد الجعل ان یهلک فی جهره بخطیئة ابن آدم. هغه فرمایل جعل دی تور ګونګټ ته وایي. دا غټ ګونګټ نه په شکل کې چې د شپې راځي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایل ویلې دا تور ګونګټ چې کوم دی جعل ویلې نږدې ده چې د انسانانو د ګناهونو د وجې نه دا مړ شي. نو چې هدایت دی عمومو نو خپله فایده دی ده. خو که ظلم دی کو نو دا مه وایه چې صرف د ظلم سزا به ماتې ستا د ظلم د وجې نه الله دی حیواناتو ته نقصان رسوي. نو ظلم څه ضرورت دی چې سړی کوي. ومن ضل فانما یدل علیها او څوک چې ګمراه شو فانما یدل علیها پس یقینا ګمراهي ده په خپل ځان ده. وما انا علیکم بوکیل زه نه یم په تاسو باندې ذمهوار. ګوره نبی علیہ السلام ورته ښکاره خبره وکړه که هدایت ته رالی نو ستاسو فایده ده، که هدایت نه تسلیموئ ګمراهۍ ته ځئ نو ستاسو نقصان دی.
او باقي زه ستاسو ذموارو نه یم چې په ورځ د قیامت تاسو د دلته د ګمراهۍ کارونه کوئ او په ورځ د قیامت دې زه بیا ستاسو دپاره سپارښونه وکړم د دې زه ذموار نه یم واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم الله وهو خیر الحاکمین واتبع تابعداري وکړه ما د هغه څه یوحى الیک چې وحی کېږي تا ته الله خپل نبي ته وایي چې پیغمبره بسته د هغې شي تابعداري کوه کوم چې زه تا ته څه کومه وحی کومه د خلکو اعتراضات د خلکو مخالفتونه دې پسې به سړی نه روانېږي خپل دین دعوت کار دا به جاري ساتي ګوره دا منکرین حدیث چې کوم دي هغوی چې وایي چې صرف قرآن کافي دی د پوهې دپاره حدیثو ته ضرورت نشته نو هغه ته دا آیت ولوله ورته ووایه الله وایي په قرآن کې چې واتبع پیغمبر ته وایي چې تابعداري وکړه ما یوحى الیک د هغه څه چې تا ته څه کېږي وحي کېږي وی ما ته په قرآن کې د پیغمبر تابعداري وښایه د پیغمبر تابعداري خدا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په عمل سره کړې ده که نه نو قرآن کې الله پیغمبر ته ویلی دي اقیموا الصلاة ته څه وکړه مونځ په قرآن کې د مانځه طریقه شته نشته که نه حدیث منل دا لازم دی د قرآن دپاره بغیر د حدیثونو په قرآن باندې عمل بالکل کیږي ګورې نه دا منکرین حدیث نن سبا ډیر زیات شوي دي قسمه قسم وسوسې سړي ته ذهنونو کې اچوي ورته وایي الله پیغمبر ته وایي چې ته د دې وحي تابعداري وکړو نو پیغمبر تابعداري په عمل سره کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام عمل وی ما ته د مانځو د زکات د حج په باره کې وښایه په قرآن کې نشته پکې لازما دې دپاره به سړی څه ته ځي حدیثو ته به ځي که نه نو قرآن حدیث دا دواړه منل فرض او لازم دي واصبر او صبر کوه تا تر دې پورې یحکم الله چې فیصله به وکړي الله تعالی پیغمبره که تا ته دا خلک څه اذیت او تکلیف درکوي ته د وحي تابعداري کوه دا خلکو ته بیانوه باقي که څوک تکلیف درکوي خیر دی ته صبر کوه الله به فیصله کوي وهو خیر الحاکمین او دغه الله غوره فیصله کوونکی دی بس 11مه سپاره ختمه شوه او دا بل صورت شروع کیږي او 15 آیته پکې پاتې شو او سورت هود هم ختم سورت یونس ختم شو انشاءالله دې پسې به سورت هود خدا یو خبر ارته کوم نارینه او زنانه دواړې واورئ د فایدې دپاره د محرم میاشت ته یو خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صحیح حدیث دی وایي غوره روجې هغه دي د رمضان نه پس چې سړی په دې میاشت کې ونیسي دا زنانه د دې روجو د نیولو ډېرې تکړی نو نن غالبا نن څوم د محرم دی دریم دی څلورم دی دا روجې د څه په ورځ راځي جمعه خالي نو حدیث کې راځي که سړی دا ټوله میاشت روجې نشي نیولی نو خاص کر دی کې یو روجه را روانه د هغې ته د عاشورې روجه وایي عاشوره دا د 10 محرم ورځې ته وایي زمونږ په دې ملک افسوس خبره دا د خلکو د شیعګانو رواجونه خپل کړي دي کله چې 10 محرم راشي نو زمونږ سنیان هم داسې عجیبه عجیبه کارونه به کوي څوک پکې شربتونه تقسیموي څوک پکې د چاولو دیګونه تقسیموي څوک پکې د حلوا دیګونه تقسیموي هر چاله د طبیعت مطابق خوراک پخ کړي مولا سړي له حلوا پخ کړي هغه ته ته دا وخوره چاله شربت چاله دیګونه ولې شیعګان دا په دې نیت باندې کوي وایي دا نظر د حسین دی او د غیر الله په نوم باندې نظر کول دا شرک دی او د هغې خوړل دا بل اتفاق دا څه دي دا حرام دي دا چرته نه دي ثابت چې سړی دی د محرم د دې اولنو 10 ورځو حسنینو چې ورته وایي چې په دې کې به سړی صدقه او خیراتونه کوي د زمونږ په دین کې د دې څه ثبوت نشته نور صدقه او خیرات شته خو دې دپاره وخت خاص کول دا هم بدعت دی نو دغې نه ځان ساتل پکار دي بله خبره داره چې اکثر په دې معاشره کې دا مشهوره وي چا نه تپوس وکړي څنګه چل دی هغه زوی واده دې رانیولی او کله به یې کې هغه لور واده دي وخو غلی شو یاره وایي ورېږه دا د محرم میاشت او د حسنینو دا ړومبۍ ورځې تېرې شي نو بیا به وله نیټه ورکوم نو د واده نه خو په اسلام کې چرته منه نه ده راغلي چې نه په دې ورځ به یې نه کې او په دې ورځ باندې به یې کې د اختر په ورځ یې کولی شي د مړي د اولې دویم په درېیمه ورځ باندې هم ته انګور خپل کور ته راوستی شي مه کوه ډول ډبلي خو پاسې حرام دي که نه پکې مه کوه بس ساده یې راوله کور د واده نه په اسلام کې هیڅ منه نشته د شپې کولی شي د ورځې کولی شي نو دا نشته چې ګورئ د معاشره کې دا رواج ډېر زوړ را روان دی په دې ورځو کې څوک ودونه نه کوي
نه د لور کوي نه د زوی یاره ورېږه د محرم د حسنینو ورځې دي نه اسلام کی بلکې زه یم په دې کې واده کول پکار دي چې دا رواج د خلکو نه ختم شي. بل دا چې اکثر دا زنانه په دې ورځو کې د ادیرې ته ډېرې زیاتې دي قبرستان ته، او بیا چې هلته لاړې شي پخوا خو دا کار ډېر اوس کم شوی نه دي، بوډیګانو په دې قبرونو باندې اوبه اچولې. مابلګر ملا دی الله وبخي هغه به ویل دي بوډۍ نه چې تپوس کوي چې په قبر اوبه ولا چې بچیه حسن او حسین تګي شهیدان شوي په کربلا کې، نو یوه بوډۍ عقل له خاورې شه حسن او حسین په کربلا کې شهیدان شوي، ته په خپلو مړو دلته اوبه اچې لګیایي. په قبر باندې اوبه اچول چې کله سړی دفن کیا سنت طریقه ده چې څنګه د دفن که مړې نو نبی علیه صلات وسلام به وي دا اوبه په داسې ترمکې کوي دې سره دا خاوره راجمع شي خورېږي زر نه د دې سیلۍ وغیره سره. خو د داسې عام ورځو کې او بیا په دې 10 ورځو د محرم کې اوبه اچول یا د قبرونو زیارتونو لتلل دا ګوره جایز نه دي. زنانه د قبر زیارت له خو اسې تلی شي د شرعي پردې مطابق د خاوند د اجازت نه بغیر نشي تلی. بل دا چې ما خبر اصل کې دا کوله چې په 10 محرم باندې روژه نیول دي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي انی احتسب علی الله ان یکفر السنة الماضیه، وی الله په دې روژه باندې د تیر شوي یو کال ګناهونه معاف کوي. څومره لویه فایده ده او یو چانس دی ګورې الله راله راکړو. اوس هم پکې لا ورځې شته خو امید ساتو چې الله به م ورته ورسوي. هېڅ پته نه لګي چې کال له بیا محرم زما ستا ژوند کې راځي او که نه راځي. خو روجې به ما او تا څو نیسو 2 به ګورې نیسو، ما او تا به 2 روجې نیسو 1 به نه نیسو. ځکه نبي علیه صلات وسلام وفرمایل چا ورته وي چې یهود هم دا روجه نیسي د عاشورې د ورځې، ویل یهودي ولې نیسي؟ ویل یهودي ځکه نیسي هغوی وایي چې موسی علیه صلات وسلام ته په دې ورځ الله نجات ورکړی لکه دا تذکره ذکر شو که نه. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې موږ به کال لکه زه ژوندی ومه نو موږ به 2 روجې نیسو، موږ به د یهودو سره مشابهت نه کوو. نو غوره او افضله دا ده چې سړی به د 9 او د 10 دا 2 روجې نیسي، 9 محرم او بل 10 محرم. یو روجه نیول نشته ګوره 2 روجې به نیسي. خو مثال په طور باندې که د انسان نه دا 9 تاریخ ایر شوی و یا بیمارو یا د څه عذر په وجې د ده نه پاتې شو، په 10 روجه ونیوله په 9 نه ده نیولې نو بیا به ورسره 11 یو ځای کړي. په دې کې هم د صحابه کرامو آثار بیا شته دي. نو غوره او افضل داره چې دا 2 روجې موږ او تاسو خامخا ونیسو نارینه او زنانه 9 او 10 د محرم د تاریخ، او که 9 پاتې شو نو بیا 10 او بیا 11. او دا ورځ څه جوړیږي؟ نن څوم محرم دی؟ نن 4 دی، زمونږ ګړۍ کې هم 4 دی. نن 4 دی، نو نن 4 محرم چې شي 9 او 10 څه په ورځ راځي؟ چې دې زنانه ورته د دې روژې ورځې معلومې کړو دوی نیسي بیا څه ورځ جوړیږي؟ نه جمعه خیالي به نیسي ښه نو 2 ورځې روژې نیول دي، یو جمعه او بله خیالي 2 ورځې. خو که چا نه مثال په طور د جمعې په ورځ پاتې شي په 9 باندې نو بیا به د خیالي ونیسي او هغې سره به اتوار. نو ډېر لوی فایده ده ګوره د یو کال ګناهونه په الله دعا وکړي. اللهم اعنا على تلاوة القرآن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. یا الله ته زمونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله دا څه چې مو واورېدل یا الله په دې د عمل کولو توفیق راکړي. یا الله څومره نارینه او زنانه چې یا الله دې درس له راغلي یا الله ته دغه قدمونه په تله د میزان کې وتلي. یا الله د چا کورونو ته چې زمونږ دا آواز رسي یا الله هلته هغوی اوري یا الله ته په کورونو باندې سکینه او رحمتونه نازل کړي. ته د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو نه امن او محفوظ کې وساتي. او یا الله هر نارینه هر زنانه ته ستا د قرآن کریم دلته د راتللو د درس د اورېدلو توفیق ور نصیب کړي. یا الله چې څوک بیماران یې هغوی ته صحت کامله ورکړي. د چا څه قسمه مصیبتونه تکلیفونه یا الله ته په آسان کړي. یا الله د چا څه قسمه حاجتونه یا الله ته وله پوره کړي. یا الله کوم ملګري چې الله د دې درس اهتمام کوي دلته یا الله د دې وله عظیم بدلې و اجرونه وله ورکړي. او یا الله زمونږ دا درس د قرآن کریم یا الله دا همیشه قائم او دائم وساتي. او یا الله په دې کلي باندې په دې علاقه باندې یا الله د دې سکینه او رحمتونه همیشه قائم او دائم وساتي.
یا الله چې د چا اولاد نه نیک عمل او صالح دیندار اولاد ورته ورکړي سو قرضداري یا الله د قرض نه اخلاص کړي د چا پرشتو کې رکاوټونه یا الله تی ولا ختم کړي د چا کاروبار کې یا الله رکاوټ یا الله ته ولا هغه رکاوټ ختم کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.